بذكر الله آیا ته پوهېږې الله تعالی جل جلاله څوک خوښوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو، د نننۍ ویډیو بحث موضوع د الله جل جلاله په پنځو محبوب بندګان باندې ده. د الله جل جلاله پنځه محبوب بندګان. اول توبه کوونکي، دا هغه خلک دي چې کله هم ګناه وکړي ژر الله ته رجوع کوي، بخښنه غواړي او له زړه توبه کوي. دا خلک تل کوشش کوي چې خپل ځان سم کړي او الله ته نږدې شي. دوم پاک خلک هغه دي چې ځان جامع ځای او زړه پاک ساتي. دوی د طهارت خیال ساتي او دست کوي او تل غواړي چې له ګناهونو لرې ووځي. درېیم، د الله څخه ویرونکي، دا خلک تل د الله نه ویره لري، ګناه نه کوي او تل د الله رضا غواړي، حلال کارونه کوي او حرام ته نږدې نه ورځي. څلورم، صبر کوونکي، دوی هغه دي چې مشکل غم دوجه ده د هر ازموینه کې صبر کوي، شکایت نه کوي، تل شکر باسي. دا خلک قوي زړونه لري، الله ته رجوع کوي او د اجر هیله لري. پنځم، انصاف کوونکي، داسې کسان دي چې هر کار کې انصاف کوي، که د خپل وي یا د بل، که دوست وي یا دښمن، حق وایي، عدالت کوي او د خلکو ترمنځ توازن ساتي. الله تعالی د توبه کوونکو سره مینه لري. هره لحظه د توبې فرصت دی، هېڅکله ناوخته نه دی. راسه زړه پاک کړه او د الله رحمت ته ځان وسپاره. ویډیو د ثواب په نیت ترسره شیر کړئ ترڅو ستاسې نور ملګري د نوراني لارې او شرعي ویډیوګانو څخه برخمن شي. او کوم چیرې ویډیو خوښ شوی وي موږ چینل سره سبسکرایب کړئ. وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف